بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ګران دوستانو نن زموږ درس په ډرایورو کې ده انشاءالله نن به موږ ډرایورونه شروع کوو د ډرایورو کې به خپل درس مخې ته وړو راځو مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر چې ما خلاص که دا ډرایورونه دي د هر چا کمپیوټر کې مختلف ډرایورونه وي ډرایور سی شو ډرایور ډي شو اف شو ای شو څونه ډرایورونه چې چا جوړ کړي وي دلته ټول خو دي ټول ډرایورونه خو دي زموږ به کار به نن انشاءالله په ډرایورو کې وي چې څنګه ډرایورو باندې کلیک راست وکړو ښي کلیک وکړو نو دا صفحه چې راځي موږ په دې کې به کار کوو انشاءالله دې کې اولنی کوم بخش چې دی اوپن دی اوپن څه کار کوي ټول ته معلوم دی اوپن صفحه وازول اوپن واز کول چې موږ اوپن ووهو موږ ته به صفحه واز کوي دا دی اوپن کار دی ډبل کلیک او سنگل کلیک دی باندې موږ مخکې ویډیوګانو کې کار کړی دی دی باندې چې ډبل کلیک کو هم وازئ که ښي کلیک کو پراپرټي صفحه راشي نو دلته اوپن دی اول بخش چې کې اوپن کوي موږ ته هغه صفحه وازئ بل بخش بل پکې چې دی اوپن ان نیو وینډو ما اوس دا خلاص کړ ګورې خپله دې صفحه کې بله راغله هغه صفحه شاته صفحه ورکه شله بله صفحه راغله که زه اوپن ان نیو وینډو کوم نو دا صفحه ما ته لرې نشي دا صفحه به وي په بله یو وینډو کې به ما ته هغه واچي د اوپن نیو وینډو کومه تاسو ګورئ هغه صفحه شاته پاتې شله ما ته دا خلاص شو مګر شاته صفحه پاتې شله هغه لرې نه شله د دې عمده کار دا دی دا ډېر ځایو کې په کار راځي تاسو یو فایل خلاص کړی نه غواړئ چې هغه فایل له منځه لاړ شي بل فایل چې خلاصوئ کوم بل برنامه یا هر څه فولډر چې خلاصوئ اوپن ان نیو وینډو ووهئ مثال زه راځم دلته زه پروګرام ان فایل خلاص کړم ما دې کې ډېر کار دی مثال دویم دا لرې نه شي دې کې ډېر شیان دي زه همدې کې یو فایل خلاصوم مثال وینډوز ملټي میډیا پلیټفارم خلاصوم دویم شاته صفحه خلاص نه شي اوپن ان نیو وینډو کوم ما ته دا خلاص شو مګر شاته صفحه ما ته له منځه یو نور هغه شته دی نو دا اوپن ان نیو وینډو کار دی بل بخش پکې لرو پن ټو کویک اکسس کویک اکسس موږ په تېرو ویډیوګانو کې هم تشریح کړی دی دلته هم راغی بیا یې وایو پن ټو کویک اکسس تاسو دلته بغل کې یو پنجره ګورئ دغه پنجره ده کویک اکسس زه د پوینټر صفحه موس صفحه جوړه کړم تاسو ته چې خلا په هغه باندې پوه شئ صحیح شو اوس ده دا اوس صحیح شو رایټ کلیک پن ټو کویک اکسس تاسو دا ګورئ دا بغل کې تاسو ګورئ دا دی کویک اکسس ته چې دا پن ټو کویک اکسس وهم دا ماته به دلته وښودي ده دلته به راشي تاسو که کوم برنامه ډېر په کاروئ کولی شئ دلته پن ټو کویک اکسس ووهئ دلته یې پن کوئ ګوره دا ناد دی دلته ګوره دې صفحه کې ناد نشته دی سیلاب نیټ دی دې کې نشته دی اپاراټ دی دې کې نشته دی دلته کویک اکسس شوي دي دلته راغلي دي ګوره ډرایو ډي دی دلته پن ټو کویک اکسس کومه دا ماته پن شو دلته ماته پن شو مثال دی کې یو ډرایو سی کې یو فایل دی یوزر دی ویډیو دی دا ویډیو عالم پن ټو کویک اکسس واهم ګوره پن ټو کویک اکسس دا ما دلته پن شو که اوس زه بیا هلته راشم مای کمپیوټر فعال کړم دا اوس دلته ماته پن شته دی هغه کوم ویډیو چې ما هلته پن کړی هلته شته دی ګوره زه هلته صفحې ته تللی هم نه یم که غواړم زه زر لاړ شم نو دا وهلی شم ګوره ډرایو ډي هلته شته دی زه هم چې ډرایو ډي باندې کلیک کړم تللی شم که غواړې بېرته پن ووځي کویک اکسس نه دلته باندې کلیک کوئ ښي کلیک ان پین فرام کویک اکسس ووهئ دې نه به وځي بیا دا وهمه ان پین
unpin from quick access دینه وته دا د pin to quick access هغه this the give access to دا بعضې چا وینډوز کې به چا وینډوز کې باندې دا اډوانس شیرینګ دی چې نیټورکینګ لپاره ډېر په کار راځي ټو انټرنیټ سره وصلي زمونږ خاص کار پکې دی نشته دی ریسټور پریویوز ورژن تاسو که هلته پراپرټیز ته راشئ پراپرټیز باندې کلیک کړو دلته یو آپشن لرو پریویوز ورژن دا دی که غواړئ مستقیما نه ته لاړ شئ نو دلته درته یو آپشن درکړی ریسټور پریویوز ورژن غواړئ چې مکمل دې درته تللی شي پریویوز ورژن فرام فیل هسټوري اف یور ریسټور پوینټ دا کله کوم ډیټا چې ریسټور کوي د هغې لپاره په درخوري فعلا زمونږ کار دې سره نشته دی بل پکې دی سکن سلیکټ ایټم فرام ویروس دا کله چې تاسو انټي ویروس واچوئ هغه دلته آپشن ښودي تاسو ته ښودي که غواړئ چې دا ډرایو هم یا دا فایل هم سکن کوي نو تاسو ته به سکن وښودي هغه باندې به کلیک کوئ که تاسو کمپیوټر کې انټي ویروس نه نو دا آپشن تاسو ته فعال نه وي زما کمپیوټر کې انټي ویروس شته دی دا آپشن ځکه فعال شوی دی پین ټو سټارټ څه معنی ګورئ زه چې دا پین ټو سټارټ وهم دا اوس پین ټو سټارټ کوم ګورئ دا پین ټو سټارټ څه شو دا دی دلته پاس راغلی دلته لاندې راغی فرق نه کوي پین ټو سټارټ زه وهم دا پین شو پین ټو سټارټ څه معنی دا ډرایو ما ته سټارټ مینو ته راځي ګورئ پین ټو سټارټ شو دلته سټارټ مینیو سره پین شو دا دلته اوس ما ته راغی زه کولی شم چې غواړم ډرایو ډي ته لاړ شم زه وایم نه غواړم مای کمپیوټر نه لاړ شم ډایرکټ دلته راځم هلته ما ته پین دی زه نه کلیک کوم که زه دې باندې بیا رایټ کلیک کوم انپین فرام سټارټ کوم انپین یې کوم زه نه بېرته لاړم ما ته بېرته هلته راځم هر فایل تاسو کولی شئ چې پین ټو سټارټ کې زه پکچر کوم پین ټو سټارټ دلته بېرته راشم پکچر به ما ته هلته راشي دا دی راغی پکچر هلته راغی ما ته دا بېرته انپین وهم انپین شو دا د پین ټو سټارټ مینو بل ما ته د آټ ټو ارچیف رار کمپریس اینډ ایمیل دا کله چې تاسو زپ فولډر خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ زپ فولډر چې لپاره په درخوري کله چې تاسې زپ فایلونه تاسو ته زه وښودم اکثره بعضې ویډیوګانې دي حجمې زیاتې هغه زپ فایل کې تاسو ته درکوي تاسو یې ډاونلوډ کړئ ما دلته بعضې ډاونلوډ کړي تاسو زه وښودم راځم دا مای سی کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ دلته ما بعضې زپ فایلونه ډاونلوډ کړي دا زپ فایلونه دا تاسو انټرنیټ نه اخلئ بعضې وي زپ فولډر کې وي دا کم د زپ فولډر باندې دا کېږي خلاصېږي یا کمپریس کېږي اوس دې باندې چې زه کلیک مثال دا ګوره دلته نوشته دی extract file and دا غواړئ دې نه وباسئ زپ فولډر چې کله تاسو انسټال کړئ نو دا شی یو رنګ تاسو به په ډرایو باندې راځي حتما راځي نو دا دې لپاره په درخوري چې کوم فایلونه زپ کې جوړ شوي وي تاسو چې کله هغه ډاونلوډ کوئ هغه همداسې نه واځېږي هغه بیا چې دې نه زپ فولډر نه وباسي هغه د زپ کمپریس زپ فولډر په اساس باندې هغه وځي نو هغه چې تاسو کله انسټال کړئ بیا کوم ډرایور باندې چې کلیک کوئ راځي چې آیا دا غواړئ کمپریس یې کوئ موږ ته فعلا ضرورت نشته د دې هېڅ کوم سروکار موږ دې سره نه لرو بل دی پکې فارمټ تاسو که غواړئ کوم ډرایو هم بېکاره دی یا کوم داسې تاسو د ضرورت وړ شیان پکې نه دي لږ ذره ډک دی هغه غواړئ ډیټا یې ټولې یو دفعه له منځه یوسئ فارمټ باندې به کلیک کوئ دا خو نه فارمټ کېږي ځکه دغه سی ډرایو دی زه یو ډرایور هم خپل نه فارمټوم تاسو کولی شئ یا فلش واچوئ یو اس بي واچوئ نو اول کار هغې ته چې کوئ فارمټ کوئ به یې خامخا به یې فارمټ کوئ چې خالي وي ډیټا پکې نه وي یو نوی هم چېرته هغه واخیسته چېرته مو وکتلې نو فارمټ یې کوئ چې خالي شي بهتره ده نو فارمټ دې لپاره درخوري بل دی کاپي پیسټ
کاپی پیسټ مونږ تیر ویډیوګانو کې کړی دی طریقه هم ښودلې ده کاپی پیسټ سامان لري مثال دلته سویټ مثال یو فایل دی دا فایل دی لس شل فایل دی د نه کاپی علمه کاپی علمه راځم بیرته دلته پیسټ وهم اما دلته پیسټ شو همداسې هر ډرایو کې دا کاپی پیسټ شته دی بیرته زه بیک راځم کاپی دا معنا پیسټ هم بیرته پیسټ کېږي کړک شارټکټ کړک شارټکټ څه معنا غواړې د دې ډرایو نه یو شارټکټ جوړ کړي شارټکټ یعنې یو لنډه لاره کوی چې هم جوړ کړي زه د نه کړک شارټکټ څنګه جوړم غواړم مثال دا سی ډرایو نه یو شارټکټ جوړ کړم چېرته ډیسکټاپ کې کړک شارټکټ وهم دا نه غواړم دې کې هغه شي زه غواړم دې کې هغه کمه ده 320 MB د دې نه جوړوم credit shortcut دلته نشته Windows cannot credit shortcut here. Do you want to shortcut be placed on the desktop inside دلته شارټکټ نه جوړیږي ته غواړې وي چې ته یو شارټکټ په ډیسکټاپ کې جوړ کړې دویم هو ماته جوړ کلیک کوم ګورې ما دلته یو شارټکټ جوړ شو زه کولی شم دې باندې کلیک کوم ډایرکټ واس کوم زه دا ډیلیټ وم تاسو بل فایل نه شارټکټ جوړ کوم چې بهتره تاسو معلوم شي لکه دا ویډیوز نه شو د ویډیوز نه یو کړ شارټکټ جوړوم دلته خدای کې ماته کړ شارټکټ کړی راشته دی کړ شارټکټ د بیا وینډو یاس ګورې اوس دا زه کلیک کوم دا ماته خلاص شو هیڅ کوم مشکل زما کې نه راځي که دا ډیلیټ هم کوم دا شارټکټ اصلي ویډیو زما شته دی د شارټکټ یو ښه والی دا دی که تاسو شارټکټ ډیلیټ کړئ نو تاسو اصلي هغه منبع د ډیټا چې د هغه محفوظه وي د شارټکټ یو ښه والی دې کې ډېر دی او که احیانا تاسو اصلي بیا ډیلیټ کړئ بیا شارټکټ کار نه کوي دا بیرته ډیلیټ کوم ډیلیټ شو بل پکې شی دی دې کې رینیم که غواړئ چې دا کوم فایل مې مثال دا پکچر دی زه دا نه کوم راځم مثال ډرایو سی ته دا ویډیوز دی یوزر دی دا ویډیوز غواړم رینیم کوم هلته راځم ویډیوز باندې کلیک کوم رینیم وهم مثال ویډیوز ونه کوم دا ماته رینیم شو د رینیم کار دا دی مثال دا ډرایو دی ما رینیم کړی دی زه بیا غواړم دا رینیم کوم مثال نیټ پې نوشته دی دلته دا رینیم کوم نوشته کوم ډرایو DRIVE ډرایو ډرایو پې نوشته شو دا ماته رینیم شو هر فایل تاسو کولی شئ چې په دې طریقه باندې رینیم بل پراپرټیز ده دې کې بل یو عمده کار پراپرټیز کې راځو پراپرټیز ته پراپرټیز کې دې کې ډېر کارونه دي زښته زیات کارونه دي دې کې اول پکې ده جنرال دی سیکیورټي ده ټولز دی هارډویر دی کوټا ده شیرینګ دی د دې زیات کار په نیټورکینګ برخه کې دی یعنې پیشرفته ډېر پرمختللي کارونو کې دی دې کې موږ کوم چې زموږ مربوط دي هغه به دې کې به انشاءالله کار کوو راځو پراپرټیز ته دلته به موږ جنرال نه شروع کړو کوم شی چې زموږ مربوط دي کوم آپشن چې زموږ مربوط دي هغه به ترې وایو دلته اول ټایپ دی لوکل ډیسک دی فایل سیسټم انټرفیس دی چې دا یو تاسو به لیدلی یو فټي یو انټرفیس دا به تاسو ډېرو ویډیو هغه کې لیکلي خو اوس اکثره فلشو کې وي فټ سیسټم انټرفیس سیسټم فټ سیسټم نه انټرفیس سیسټم ډېر ښه سیسټم دی دلته تاسو ته د حافظه ښودي د ډرایو یوز سپیس کم حافظه چې استفاده شوې وي 8.5 GB استفاده شوې ده او فری سپیس چې دا خړ رنګ دی دا تاسو ته وایي چې 20 GB خالی ده دلته تاسو یو دایره شکل غوندې تاسو ته ښودلی چې شین ډک دی او دا خړې خالی دی
دلته بل کلین ډیسک کلین اپ. دا ډیسک کلین اپ تاسو چې کوئ تاسو ته یو بله صفحه درکوي. غواړئ چې دغه بعضې فایلونه دې کې دي چې دا له منځه یوسئ. که تاسو ضرورت نه وي کولی شئ چې حافظه درته بعضې حافظې تاسو ته خالي کړي خپل. که غواړئ چې هغه له منځه لاړ شي هغه باندې ټیک مارک کړئ اوکې کړئ. که غواړئ نه چې د له منځه لاړ نه شي بیرته کینسل یې کړئ خلاص. دلته بل آپشن دی کمپریس دس ډرایو ټو سیو ډیسک سپیس. دا څه لپاره دی؟ دا تاسو چې کله غواړئ تاسو کوم فایلونه په دې هغه کې دي ډرایو کې دي دا یعنې یو بل سره په چق شي حافظه په چقه کې لږ ماته حافظه لږ زیات راکړي. ژوندی مثال درکړم تاسو بوجي کې بوس اچوئ کنسې سر په سر بوس واچوئ نو څونه به ځای شي. که غواړئ دا بوس لغت کړئ همداسې لغت کوي بوس ښه تخته شي نور بوس پکې واچوئ. دا دې معنا لري. خو دا ښه خبر ده چې دا کار ونه کوي ځکه د هارډ ډیسک حافظه چې څومره خلاصه وي نو کمپیوټر سرعت زیاتېږي. دا زمونږ پراپرټیز کې که څه کار پاتې انشاءالله بیا بل ویډیوګانو کې به کار وکړو. دا زمونږ د نن درس. تر بل درسه پورې په الله سپارم. ښه وخت خوشحاله آباد اوسئ.